السلام علیکم جوړې ساده خدای په خیر راځه خدای دې خوشحاله را په خیر الله دې عزت وکړي مالا څه نه کوي راځه خدای دې او راځه مچی سمجھ نشته ده دوه په دوه خدای نجات شو الله داسې بنده کړه باندې چې نه خپل پیدا شو نه پردي پیدا شو دا مینه زما د خدای ده زه چې ځم سره پروت یم دا پاک برج لازم دا برج څه شو کاکا دا د انګریزانو د وخت نه ولاړ دی ډېر وخت پرې تېر شوی یو سل کاله به کېږي نو د 200 نه هم زیات دی حاجي سپی وتړی د خدای باندې ډېر نوم یې مه اخله چې ډېر نوم یې واخله راځي راپسې ما نوم یې ډېر مه اخله چې څونه یې نوم اخله هغونه راځي راپسې دا کور دی د کوټه کوم ځای ته هذا ملنګانو کوټه ده باندې سپشکې شي زه باندې راځم منو یا کاکا اولاد څه شو اولاد وو نه وو خدای نه دی راکړی اولاد خدای نه دی درکړی خدای نه دی راکړی چې واده مې کړی دی هغه څه دلته معلومات خدای راته بچیان نه دي راکړي څو کاله دی د واده کېږي زه واده ولا څلوېښت به کېږي څلوېښت کاله او په ځوانۍ کې د کار څه کوو روزګار د څه کوو داسې یو وخت و چې مونږ اصلي شو بیا مرخیلو ښه بیا مرخیلو کې مې پلار مړ شو مونږ یتیمان پاتې شو د مور په غېږ کې د 2 میاشتو پاتې شو کامې ته لاړو ښه دلته غواګانې یو 15 شپاړس غواګانې وې د تربورانو مونږ وهلو وهلو او ترم کامه چې ملا و هغه راغی دې زما بسترې په هغه وتړل د غواګانو لاړو کامې ته هله 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 زما پچه وخته دا عسکري مې په اردن په جنوبي کې وکړه د شا په وخت کې بېرته چې راغلو بیا دا انقلاب را پیدا شو بیا زه په جهاد کې ولګېدم په دې خپه باندې پانسون شفاخانه کې لکه دا اوس چې غنم ګوري دقسې ولاړو او چې شفاخانې نه خلاص شو سواري ولاړ وې غنم نه و بیا د دې ځای نه لاړو پاکستان هدف دا دی کاکا چې غریبي له کوم ځایه شروع شوه غریبي د کامې نه کامې نه شروع چې مال مې پول هلته د ولس پازه مې پول یعنی یتیم شوې تربورانو جنګ وکړه یو چا ځان سره ویوړل کامې ته په کامه کې بیا ژوند بدل و هلته بیا غریبي وه هلته غریبي مال مې پول نفقه هم پیدا کوله خپله او د هغې نه بیا لاړو پېښور ته هلته هم دا لاسي ګاډی ګرځولو خپله غریبي او زندګي او 15 روپۍ نفقه او وخت داسې راغلو چې بیا د لاس ګاډي نه هم پرېوتې نو داسې وخت راغی چې بېرته راوختو دلته بس هغه ځای کې راباندې فساد خدای راوستو غریبۍ دلته خو زه فکر نه کوم که ته برق ولرې دلته دغه یوه کوټه ده نور دغه کنډواله ده دغه شیشه برق لرو نورې شی نشته دا شیشه ده کمه کړې دا دلته زما خورۍ راته واخیسته شمین ګل نومېدی برقي و هغې راته واخیسته د هغه یو زوم و کابل کې همدا دغه بیټرۍ کار کوي هغې بیټرۍ راکړه ولاړه شیشه ده راته هغه اوس خرابه ده او دې ده چې دا د شپې لګوي او پنجه بس نور هېڅ پړه ګل ګل ورته تا ته خو به کاکا مریضي پیدا کېږي کله کله به دا مورکۍ مریضه کېږي شپه کې بیا څه شی کوې د شپه کې دلته لکه شته دي دا بلدي دا شاته مې دیوال شریک دی دا موټر لري بیا ورته خبر ورکوم چې ډاکټر ته بوځو داسې وخت راغلی چې لوږه در باندې راغلې اوس یو کور کې څه نه او راغلی ده بیا همدې خورۍ نه ډوډۍ راکړې او لږه راباندې راغلی ده د اولاد کمی احساسوې نو که اولاد و نو اولاد چې وی خو ښه په دې حال به ولې محتاج هم نه علاج یم مورکۍ ته څنګه یې ښه یې زړه خو به در وخت خفه کېږي ژوند سخت شو که نه صحیح صحیح هغه راوړو زمان کاکا سپی تړلی
دي خالي کاکا حاجیان ا د چا چې دی هغې ته به دعاوې کوې الله دې او ټول موږ به تا ته دعاوې کوو الله خدای دې دې تاسو ستاسې مل خوشحاله شي آباد لري. موږ دې الله مل شي خوشحاله آباد لره چې تاسو مونږ خدمت وکړو ستاسو دې الله وکړي چې بیا هم زموږ څه د وسې الله دې اتمنه کوو صحیح ده الله. دغه به قرار تاسې وخورئ نور هم کوم خدمت و زموږ د تاوان او موږ د بیخي لکه د اولادونو غوندې خدمتګاران یو. الله دې خوشحاله اوسئ ښه وخت ډېر خوشحاله. مننه خدای په امان. خدای په امان.